هر غړی د افغانستان له ګوټ ګوټ څخه تازه او کره خبرونه وڅارئ. له امنیتي او سیاسي بدلون نیولې تر ټولنیزو، کلتوري او اقتصادي مسایلو پورې موږ یې بې پرې او متوازن تر تاسو رسوو. هر غړی له کندوز رادیو څخه. سلامونه او وخت مو بخیر. پام راړم د کندوز رادیو د دې ساعت مهمو وروستۍ خبرونو ته. نن یک شنبه د زمري 26مه نیټه ده چې د 2025 کال د اګست له 18مې نیټې څخه سمون لري. روانه خبري غړي درته زه عبدالجلیل احساس وړاندې کوم. خو په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکي. د اوبو برښنا وزارت وایي د 115 میګاواټه لمریزې برښنا د تولید چارې روانې دي. درې تنه د نشه یي توکو د قاچاق په تور په کندوز کې ونیول شول. د 19 کلنو ځوانانو نړیوال جام لپاره لوبډلې مشخصې شوې. او په پاکستان کې د سېلابونو له امله د مړو شمېر له 300 اوښتی دی. اوس هم بشپړ خبرونه. د اوبو برښنا وزارت وایي د 115 میګاواټه لمریزې برښنا د تولید چارې روانې دي. د دغه وزارت ویان مطیع الله عبید ویل افغانستان د لمریزې برښنا د تولید لوړ ظرفیت لري او دغه وزارت هڅه کوي چې دغه برخه کې د خصوصي سکتور پانګونه راجلب کړي. هغه زیاته کړه چې دا مهال په 15 ولایتونو کې د لمریزې برښنا د تولید د 6 سره پروژې چې ټول ټال د 115 میګاواټه برښنا د تولید ظرفیت لري چارې روانې دي. د اوبو برښنا وزارت مسؤلان زیاتوي چې په راتلونکو 5 کلونو کې افغانستان کې له 80 تر 80 پورې د تجدید وړ برښنا پروژې پلي کړي چې د تولید ظرفیت به له 2500 میګاواټه څخه زیات وي. په همدې حال کې د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي د برښنا پارچاوي زیاتېدو له امله اړ شوي چې له لمریزې برښنا ګټه واخلي. درې تنه د نشه یي توکو د قاچاق په تور په کندوز کې ونیول شول. د کندوز ولایت د امنیه قومندانۍ ویان جمالدین خاکسار وایي د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې مدیریت د خان آباد ولسوالۍ په چوغې سیمه کې د یو چیک پاینټ پر مهال درې تنه د نشه یي توکو د قاچاق په تور نیول شوي دي. د خاکسار په وینا نیول شوي کسان د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکي دي چې غوښتل په 2 جلا موټرو کې په ماهرانه ډول ځای پر ځای شوي تریاک د کندوز لارې نورې سیمو ته انتقال کړي. نوموړی زیاتوي چې د عملیاتو پر مهال دوی سره 96 کیلوګرامه تریاک، یو عراده فورتینر او یو عراده کورولا ډوله موټر هم ضبط شوي دي. نیول شوي کسان به د لومړنیو پلټونو تر بشپړېدو وروسته اړوندو عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپارل شي. د 19 کلنو ځوانانو نړیوال جام لپاره لوبډلې مشخصې شوې. د کرکټ نړیوالې شورا د 2026 کال 19 کلنو ځوانانو 500 ورځ نړیوال جام کې لوبېدونکي لوبډلې په ډاګه کړې. دغه سیالیو ته د افغانستان په ګډون هند، استرالیا، انګلستان، بنګلادیش، سویلي افریقا، نیوزیلند، ایرلند، پاکستان، زیمبابوې، ویسټ انډیز، سریلانکا، امریکا، سکاټلند، جاپان او تنزانیا هیوادونو لار موندلې ده. د 2026 کال 19 کلن ځوانانو نړیوال جام سیالۍ د نمیبیا او زیمبابوې په ګډ کوربتوب ترسره کیږي.
او وروستی خبر دا چې په پاکستان کې د سېلابونو له امله د مړو شمېر له 300 اوښتی دی. د رسمي شمېرو له مخې په پښتونخوا کې د وروستیو سختو بارانونو او سېلابونو له کبله 230 کسان مړه شوي دي او لا هم بېړنۍ مرستې ډېرو سیمو ته نه دي رسېدلي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر محمد سردار ویلي چې په خیبر پښتونخوا او شمېر نورو ولایتونو کې د وروستیو ورښتونو ترڅنګ د سېلابونو په پیښو کې پر اوښتې مرګ ژوبلې څه خفه دی. هغه له پاکستانیانو غوښتي چې له سېلاب ځپلو سره مرستې وکړي. دا د دې مهال مهم او وروستي خبرونه. تر بیا ښه وختونه لوی الله ومل شه.